که امام ابو حنیفه رحمه الله چې کله درس کوو او د شاګرد یې هر څه لیکل ورته وي زما دا خبرې هر څه مه لیکه هغه ته امام صاحب ولي وایي مونږ خو انسانان یو نن هم یو فتوا ورکړه کېدای شي سبا یې بدله کړو نو سبا یې ولې بدلوي خواهشاتو پسې روان دی امام صاحب نه سبا یې ولې بدلوي که چېرته ورته پته ولګېده چې غلطي رانه شوې ده سبا یې بدلوي د امامان په قرآن او حدیث پسې روان نو امامان بری دي د دغه خلکو نه کوم چې دعوت ورکوي د ړوند تقلید طرف ته او الحمدلله موږ دا ټول امامان منو او د دې ټولو قدر کوو او د دوی په نقش قدم روان یو الحمدلله خو دومره ده چې د قرآن او د حدیث په مقابله کې د هیڅ چا خبرې له ترجیح نه ورکوو زمونږ تعصب زمونږ دوستي دشمني دا ټول هر څه د قرآن او حدیث لپاره دي څوک درته وایي ته امامان نه منې وایي بلکل یې منم ته خو یو امام منې زه دله ټول منم ته صرف په امام ابو حنیفه پسې روان یې زه امام شافعي منم ته صرف امام شافعي منې زه د امام مالک هم منم بلکې د امت چې څومره حق پرست علما تېر شوي زه ټول منم ته خو صرف په یو ملا پسې روان یې دا نور خو د غریبانان د هر څه نه ویستي دي خو دا څومره چې زه منم د امت ته علما د دې ټولو علماو قدر او احترام باوجود د دوی خبره زه په قرآن او حدیث باندې نه اوچتوم بس په دې کې څه دي دې کې څه غلط شته هېڅ پکې غلط نشته